مونږه د ووټ سیاست نه کوو، قومي سیاست دی زموږ. نو مونږ دپاره د هر پارټۍ مشر چې دی هغه مشر دی. مونږ د هر پارټۍ کس سره کېناستې شو، مونږ ورته وایو یاره بعضې خبرې داسې دي چې هغه د هغې دپاره د ووټ د سیاست ضرورت نشته دی. لکه دا په خپله ژبه کې نظام تعلیم دی، دا ټول پښتون قوم د پښتنو مشرانو د کشرانو د ښځو نر دا یو مسله ده. په دې خو کم از کم پکار دی چې موږ متحد شو کنه. که هغه د پښتون په نوم سیاست کوي او که نه کوي، پښتون خو دی کنه، دا ستا نړیوال حق دی. دویم چې دی په پښتنه خاوره چې څومره وسایل دي په دې باندې ولنی حق د دې پښتنو دی، د پښتون قوم برخه نه ده. نو دا خو کم از کم چې دی دا خو د ټولو دلته چې څومره هم سیاستوال دي، که هغه د پښتون په نوم سیاست کوي او که نه کوي، دی خو پښتون که نه په دې پښتنه خاوره سیاست خو کوي که نه. نو هغه ته پکار دي چې دغه کور ته کي چې دلته کې نظام تعلیم بنیادي نظام تعلیم په خپله ژبه کې پکار دی، دلته کې په وسایلو ورنی حق د پښتون پکار دی، دلته کې چې دی نو د سرکاري چوکو نوکرو باندې ورنی حق چې دی نو دا د پښتنو چوکه ځوانانو پکار دی.